د کافرون مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 109 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 6 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. وای چې ای کافرانو زه د هغو عبادت نه کوم چې تاسې عبادت کوئ او نه تاسې د هغه عبادت کوونکي یاست چې زه عبادت کوم. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. او نه هم زه هیڅکله د هغو عبادت کوونکی یم چې تاسې عبادت کړی دی او نه تاسې د هغه عبادت کوونکي یاست چې زه عبادت کوم. لکم دینکم ولی دین.